السلام علیکم ناظرین د نننی ویلوګ سره زم اعجاز یوسف زئی کتونکو څنګه چې تاسو په علم کې دا زب په دې ویلوګ کې په انټرنیشنل ریلیشنز باندې او د غرنګ د بین الاقوامي چې کوم تعلقات دي بین الاقوامي منظرنامه ده په هغې باندې د هغې د وجې په پاکستان څخه اثر پرېوتلی شي نو زه به ووایم چې د کال 2023 یعنی د روان کال د ټولو نه لویه پولیټیکل ایونت چې کوم دی یو سیاسي ایونت چې کوم دی هغه د امریکای انتخابات دي د امریکای انتخابات چې کوم دي هغې ته د شمار یو څو ورځې پاتې شوي دي یعنی په 5 نومبر باندې تقریبا د نن نه 4 ورځې پس چې کوم دی د امریکای انتخابات کېدونکي دي دا انتخابات د امریکای په تاریخ کې د ټولو نه حساس ترین انتخابات دي او د دې په ډیر زیات نتایج مخې ته راشي کتونکو موږ به دا ګورو چې آیا د دې انتخاباتو په دنیا باندې څه اثري پارټیکولرلی په پاکستان او انډیا به اساسري په جنگونو باندې به اساسري دنیا یو داسې اړخ ته روانه ده چې په کې د جنگونو نه علاوه مونږ بل څه ونه لیدل یعنی مونږ معاشي استحکام ونه لیدل مونږ سیاسي استحکام ونه لیدل بلکې دنیا لیونی شوې ده ملکونه لیونی شوي دي او چې کوم دی د جنگونو طرف ته روان دي څنګه چې تاسو وکتل غزا اسرائیل وار چې کوم دی اوس لبنان اسرائیل وار چې کوم دی دغه رنګ یوکرین وار چې کوم دی دغه نور واړه کانفلیکټ چې کوم دی په دنیا کې ډیر زیات سیوا شوي دي نو مونږ ته داسې فیل کیږي چې دنیا یو لوی جنگ طرف ته روانه ده که چېرته دا ټول معاملات په دې کې که چېرته داسې یو په دې کې که چېرته داسې ګروپینګ جوړ شي بین الاقوامي ګروپینګ نو یقینا چې دا به ډېر زیات خطرناک خط ته لاړ شي زه به راشم خپل ټاپک ته چې د امریکای انتخابات په 5 نومبر کې کېدونکي دي کاونټ ډاون شروع دی دا انتخابات په څوک ګټي په دې کې چې کوم دی د ټولو نه اهم امیدوارانو کې چې کوم دی د امریکای د ریپبلیکن پارټۍ امیدوار چې کوم دی ډونالډ ټرمپ سابق صدر د امریکای پاتې شوی دی د دې نه علاوه کاملا هیرس څوک چې نایب صدر وه په دې رژیم کې هم نایب صدر ده بلکې زه به د ووایم چې ډېر یو لانګ پروسس نه یو اوږد وخت نه چې کوم دی یو تجربه کاره سیاستدانه د کاملا هیرس په شکل کې ډیموکریټس ته میلاو شوې ده زه به د ووایم چې په امریکا کې د چا پوزیشن ښه دی د ډونالډ ټرمپ پوزیشن ښه دی او که نه د کیملا هیرس پوزیشن ښه دی په دې کې به د ټولو نه زه به اول سټارټ د کیملا هیرس نه معلوم تقریبا د نن نه 3 میاشتې مخکې یعنې د اګست میاشته پورې داسې ښکارېده چې ډونالډ ټرمپ په کلین سویپ کې یو لینډ سلایډ وکټري به هغه په صدرتي انتخاباتو کې ترلاسه کړي خو چې بیا کله د امریکای ډیموکراټک پارټۍ چې کوم ډیلیبریشن وکړه مشاورت یې وکړه نو د هغې په نتیجه کې کیملا هیرس بېطور امیدوار راغله او هغې چې کوم دی یو حالات یې ډېر زیات فلپ کړه مطلب د ډیموکریټ په حق کې ډېر زیات چې کوم دی د خلکو رای بدله شوله او اوس داسې ښکاري چې بلکې کیملا هیرس په اول نمبر ده د امریکای چې څومره سرویس کیږي څومره پولز کیږي د هغې چې کوم دی په 1.2 لیډ سره کیملا هیرس هی ننني تاریخه پورې خو زه به د ووایم چې دویم امیدوار د امریکای پخوانی صدر ډونالډ ټرمپ دی هغه هم ډېر زیات مضبوط امیدوار دی تر دې دمه موږ داسې څه نشو ویلی چې آیا په امریکا کې چې کوم پولز دي د هغې به څه چې کوم دی اتنټسټي څومره ده د هغې چې کوم دی سند ده څومره ښه سند دی نو زه به د دې نه سټارټ والم د امریکای یو شمېر ادارې دي هغوی سروی کوي او هغوی چې کوم دی دغه رنګ پولز کوي د هغې په نتیجه کې هغوی ریزلټ چې کوم دی هغوی پریډکټ کوي چې آیا کوم امیدوار په صدارتي انتخاباتو کې پاس کېدی شي نو زه به سټارټ والم د کیملا هیرس نه نننی پولینګ چې کوم دی د امریکای د ټولو نه امپورټنټ ویب سایټ دی هغوی پولز کوي د صدارتي انتخاباتو لپاره دغه رنګ د ایوان نمایندګان چې کوم انتخابات دي د هغې دپاره د سینټ انتخاباتو لپاره ډېر یو کریډبل اداره دا ګڼلی شي دې ته ویلی شي 372win.com 372win.com د امریکای امپورټنټ چې کوم دی ویب سایټ دی اداره ده هغوی چې کوم دی پول ریزلټس ورکوي او پریډکټ کوي چې آیا کوم امیدوار به ګټي نو د هغوی تر مخه د امریکای په 50 ریاستونو کې کتونکو زه به تاسو ته ووایم چې دا د امریکای په 50 ریاستونو کې +1 یعنی کولمبیا ډسټرکټ چې کوم دی یعنی په 51 ځایونو کې د انتخابات ترسره کیږي نو په هغې کې د اوسني ننني چې کوم پولز دي د هغې مطابق کیملا هیرس په 21 ریاستونو کې چې کوم دی هغه په ټاپ باندې ده او هغې 225 چې کوم الیکټرز دي هغه ترلاسه کوي نو د هر سټیټ خپل الیکټرز دي چې کوم کینډیډیټ کوم سټیټ وګټه هغه ټول الیکټرز چې کوم دی دا د هغه چې د امریکای انتخاباتو دا یو خصوصا د ډېر زبردست سیستم دی امریکا په خپله جمهوریت زبردست ساتي برطانیه هم خپل جمهوریت
زبردست ساتي جرمني ساتي خو چې کوم باقي دنیا د الته هغوی جمهوریت ډیو ریسپیکټ هغوی نه برداشت کی د دې به ما سره ثبوتونه هم شته دي او زه به په دې باندې بیا ویلوګ کوم خو زه به خپل ټاپک سره راشم باقي کې یعنی کاملا هریس 225 ووټس سره چې کوم دی هغه په دې وخت کې نننی پولز مطابق دا 272win.com مطابق هغه 225 الکټرز چې کوم دی هغه ترلاسه کړي دي د پول د ریزلټ مطابق د دې دا مطلب شو چې په تقریبا 51 ریاست 50 ریاستونه دي پلس کولمبیا ډیسټریکټ پاغه کې چې کوم دی د کاملا هریس یو ریاستونو کې چې کوم دی برتری ترلاسه ده پاغه کیلیفورنیا د ټولو نه غټ ریاست د 54 الکټرز د ټولو نه سیوا د دې نه علاوه نیویارک کې د کاملا هریس پوزیشن خده 28 الکټرز دي میشیګن کې 15 دي او د غرنګ ورجینیا چې کوم دی هغه 13 دي د غرنګ سابق صدر ډونالد ټرمپ کوم چې د ریپبلیکن پارټي امیدوار دی هغه ته تقریبا 249 الکټرز چې کوم دی د پولز مطابق هغه ګټلي دي او په شپږ ریاستونو کې دا هغه چې کوم دی برتری ده یعنی کاملا هریس ته په 21 ریاستونو کې برتری ده د غرنګ ډونالد ټرمپ ته په 26 ریاستونو کې چې کوم دی برتری ده ټوټل ووټس چې کوم دی یعنی یو کینډیډیټ لا د صدر جوړېدو لپاره 270 ووټس پکار دي یعنی 270 ووټس پکار دي ټوټل 538 الکټرز دي دغه الکټرز په دې صدارتي انتخابات کې منتخب شي داسې ډایرکټ نه منتخب کیږي یعنی چې کم سټیټ نه کم امیدوار پاشن د هغه سټیټ چې څونه الکټرز دي هغه ټول داغه شي دی به بیا چرته په جنوري فروری کې الکټرال کالج کې په ذریعہ باندې ووټ به ورکړي او د هغې په نتیجه کې به صدر منتخب کیږي ډونالد ټرمپ چرته پوزیشن خده ټکساس کې چې کوم دی هغه کې دی چې هغه سلويخت پورې چې کوم الکټرز دی هغه ترلاسه کی د دې نه علاوه فلوریډا یو غټ ریاست دی باغی کې دغه 13 پورې امکان دی چې هغه الکټرز ترلاسه کی اوهایو کې 17 دی او د غرنګ پنسلوینیا کې چې کوم دی هغه 19 دی نارت کیرولاینا چې کوم دی هم د ډونالد ټرمپ الته پوزیشن خده 19 الکټرز دی شاید چې دغه ټول هغه ترلاسه کی د غرنګ جیورجیا ډېر امپورټنت ریاست دی هغه هم د ډونالد ټرمپ چې کوم دی الته پلویان ډیر زیات سیوا دي امکان دي چې دا وګټي کتونکو د دې انتخاباتو په نتیجه کې به د امریکای وصل وختم صدر منتخب شي یعنی جو بایدن چې کوم جو بایدن صاحب چې کوم هغه د امریکای شپږ سل وختم صدر دی او د دې په نتیجه کې د دې وټونو په نتیجه کې چې کوم جنوري او فروری کې چې کوم بیا فائنل شو ډاون مطلب هغه داسې یو ارزي غونډي رسمي غونډي کاروي د دې نه مخکې یعنی یو څو ورځې پس پته ولګي خو بهر حال هغه یو رسمي کاروي د پاغي کې بکیږي راتلونکي صدر کاملا هریس صدر منتخب کیږي که ډونالد ټرمپ صدر منتخب کیږي دا به د امریکای وصل وختم صدري کتونکو زه به دلته منشن کوم چې د امریکای کانسټیټیوشن په 1788 کې په اول ځل جوړ شو او هم په 1788 او 1789 چې کوم دی په دې دوه کلونو کې الیکشنز شو په امریکا کې او دا غي په نتیجه کې د امریکای اولنې صدر منتخب شو او دغه صدر چې کوم ډیر مشهور زمانه شخصیت دی جارج واشنگټن چې کوم دی د امریکای اولنې صدر منتخب شو د دې نه علاوه زه به ذکر وکم چې د دغه انتخاباتو په نتیجه کې یعنی 1788 انتخاباتو نتیجه کې د اولنی انتخاباتو په دې کې د امریکای د اولنی کانګرس ممبران هم وټاکل شو زه به وایم چې کوم نېشنل سرویس دی پاغه کې د امریکای چې کوم نېشنل سرویس دی پای کې د کاملا هریس پوزیشن 1.2 سره دوی ورخی خو ډیر سرویس لار روان دي دوه ورځې کې به تاسو ته پته ولګي چې وای پوزیشن د چا خدای ځکه چې ډونالد ټرمپ خپل پلویانو ته ویلي دي چې تاسو خپل رای لا مور کوي د دې دا مطلب دی چې ډونالد ټرمپ ټول یو سایکولوژیکل اٹیکس لپاره خپل پلویان چې کوم دي هغه د اخیرو 2-3 ورځې چې کوم دي ساتلي دي په دې کې دوی بیا مخې ته راشي او امکان دی یعنی نن چې کوم دی ډونالد ټرمپ په حق کې ډیر ووټس راغلي دي او تقریبا هغه چې کوم دی 249 تر رسولي دا 270 تر رسولي چې 270 نمبر کراس کړ او د امریکای صدري کتونکو زه به دا ووایم چې د امریکای په الیکشنز کې د ټولو نه امپورټنټ رول چې کوم دی د هغه ریاستونو چې هغه انډیسایډډ دي کېدای شي چې هغه ډونالد ټرمپ وګټي کېدای شي چې هغه کاملا هریس وګټي یعنی هغه ریاستونو کې تر دې دمه د چا واضحه برتري نشته او څوک دا نشي پرېکړه کولی چې په دې کې به څوک ګټي په هغې کې چې کوم دی تقریبا و اته ریاستونه دي د امریکای چې هغې ته سوینګ سټیټس ویلی شي دا د ټولو نه امپورټنټ حساس
خاص او فیصله کن ریاستونه دي. په دې کې چې چا لیډ واغسته هغه به د امریکای انتخابات ګټلي. یقینا چې ډېر لوی ریاستونه په کې د ټولو نه اول ایریزونا دی، په کې چې کوم دی ډونلډ ټرمپ په ټاپ دی 11 الیکټرز دي داغه. د دې نه علاوه جورجیا چې کوم دی داغه 14 دي، التم ډونلډ ټرمپ په لیډ باندې دی. میشیګن کې کملا هریس په لیډ باندې د الته 15 ووټس دي. د دې نه علاوه نویډا چې کوم د په کې شپږ دي، التم ټرمپ صاحب چې کوم دی هغه په ټاپ باندې دی. نارث کیرولاینا چې کوم دی داغه 16 ووټس دي، ډېر زیات ووټس دي. پای کې ډونلډ ټرمپ پوزیشن خده. پینسلوینیا کې 19 دی، پای کې ډونلډ ټرمپ ووټس خده. د دې نه علاوه چې کوم دی ویسکونسن یو داسې ریاست دی چې هغه هم امکان دی چې هغه کملا هریس طرف ته ووټ ورکړي. دا داسې ریاستونه دي چې تر دې دمه په دې کې دا نه ده معلومه چې آیا دا به چاته ووټس ورکړي. خو دا خبره واضحه ده چې کوم دغه ریاستونو چې چا لم ګټه ورکړه نو هغه به د امریکې الیکشنز ګټي. کتونکو اگر چې ډونلډ ټرمپ په دې وخت کې 26 ریاستونو کې په لیډ باندې دی، کملا هریس په 21 ریاستونو کې په لیډ باندې دی. خو دا چې کوم دی مونږ دې ته مونږه کولو ګټه نشو ویلو، ځکه چې بعض اوقات داسې وشي چې یو امیدوار ریاستونه زیات ګټلي خو د هغه چې کوم الیکټرز دي د هغې مجموعي تعداد کم راشي، نه د 270 نه کم راشي، او هوسټایل امیدوار چې کوم دی هغه 270 کراس کړي. دا ډېر زیات شو. یعنې په 2020 الیکشن کې هم شو په 26 ریاستونو کې ډونلډ ټرمپ چې کوم دی هغه 232 الیکټرز اخیستي وو. ریاستونو خو زیات ګټلي خو الیکټرز یې کم وو. دغه رنګ جو بایډن چې کوم 2020 الیکشن کې هغه تقریبا 24 یا 25 ریاستونه ګټلي خو د هغې چې کوم الیکټرز وو هغه یو 306 پورې د هغې تعداد هم دغه وجه چې د امریکې صدر منتخب شو. کتونکو زه به د دې خبرې هم ذکر وکړم چې د امریکې په الیکشنز کې، د امریکې په صدارتي انتخاباتو کې چې کوم پولز کېږي، پری پولز چې کوم کېږي، پری الیکشنز پولز چې کوم کېږي، د هغې څومره کریډیبلټي ده، دا څومره کریډیبل دي دا ادارې. نو ډېر ټایم مونږ کتلي دي، یعنې زه به د ووایم چې داسې شوي دي چې دې پولز چې کوم دی یو امیدوار چې کوم دی دی پاس ګرځولي او واضحه برترۍ سره پاس ګرځولي. بیا چې الیکشنز راشي نو هغې چې کوم دی د عوام چې کوم دی د هغې نتیجه ډېره ډفرنټ ورکړي. زه به د دې لږ ذکر وکړم چې په کال 2012 کې نه 2012 کې بارک اوباما صاحب چې کوم هغه خلکو ډېر انډر اسټیمیټ کړو او د خلکو دا مطلب و چې دې نشي ګټلی، دې به بایلي. بالاخر هغه وګټله. کال 2014 کې نه 2016 کې د ریپبلیکن امیدوار ډونلډ ټرمپ باره کې هم خلکو دا وی چې دا ډېر زیات اګریسیو دی او دا چې کوم دی دا دی لیونی دی، هغه دی، دغه دی، بزنسمین دی، نشي کولی سیاست د وس کار نه دی. نو انډر اسټیمیټ کو. خو بهرحال الیکشن چې نتیجه راغله ډونلډ ټرمپ وګټله. د دې نه علاوه 2020 کې چې کوم ډونلډ ټرمپ اگر چې بایللی وه خو ډونلډ ټرمپ خلکو انډر اسټیمیټ کړو او د دې باوجود ډونلډ ټرمپ په 26 ریاستونو کې وګټله او چې کوم 4 د هغوی سوینګ سټیټس وو په هغه 2 ریاستونو کې کوم چې فیصله کن ریاستونه ګڼل کېږي، په هغې 2 ریاستونو کې ډونلډ ټرمپ تقریبا 4 ریاستونه ګټلي. نو دا مونږ دا نشو ویلی چې آیا دا پولز چې کوم دي دا اتنټیک دي او د دې په بنیاد مونږ داسې یو کولو امیدوار پریډکټ کړو چې دا به وګټي. خو داسې ښکاري چې د امریکې د خلکو چې کوم مزاج دی هلته چې کوم یو نیو نیشنلزم راغلی دی، د دې په نتیجه کې موږ دا ویلی شو چې ټرمپ ته د هغې ایج ترلاسه دی. ډېر زیات معاملات داسې دي چې په هغې کې موږ انډیسایډډ یو. راتلونکي ویلاګس کې به زه تاسو ته د امریکې سیاست، د امریکې انتخابات، د امریکې چې کوم د صدر بایډن، صدر ډونلډ ټرمپ یا کملا هیرس وي، د هغوی پالیسۍ به سي او د دې نه علاوه د هغې په دنیا به څه اثر وي، په سعودي عرب به څه اثر وي، په پاکستان به څه اثر وي، په روس او چین به څه اثر وي. په ټوله دنیا د امریکې چې کوم دی یو سوپر پاور دی، د هغې چې یو قدم اخلي نو د هغې اثر چې کوم دی په ټوله دنیا باندې مونږ محسوسو او دا پریکټیکلي هم مونږ لیدلې ده. ډېره مننه ناظرین. راتلونکي ویلاګ پورې اجازه یوسفزي اجازت ورکوي. د الله په امان.